تا څه دله د ښوونځي په دروازه کې زما لور ودروله زما د هغې انجلۍ ژړا نن میلیونونه انسانانو واورېدله. طالبه ته به د خدای په قهر په غضب اخته که ته د ښوونځي دروازه زما د لور پر مخ باندې وتړې. نه په سعودي کې داسې څه شته دي، نه په ایران کې شته، نه په دغه انګریزي پاکستان کې شته دي. ته څوک یې چې د اسلام په نامه باندې د لور پر مخ باندې دروازه تړې؟ زه دې د خدای په نامه باندې و هغه معقولې لارې ته رابولم چې د خالق ذوالجلال حکم دی چې د قرآن عظیم الشان اول حرف دی چې ولوله. ته خو خلک د لوستلو څخه منع کوې. دغه ټمبل ملایان چې په وزارتونو کې ناست دي، دغه چې ټوله ورځ خپل کاکل او ږیره ږمنځوي، دوی په 2 میاشتې کې د لباس لپاره طرحه جوړه نه کړله. اوس لکه د غني غلام دروغجن حکومت وایي چې موږ پر طرحه باندې کار کوو. طالب یې په طرحه باندې څه طرحه په مسلکي کس جوړوي، ولې په دې 2 میاشتې کې طرحه جوړه نه کړل د ښوونځي لپاره چې اوس وایي. زما پر دوی باندې غږ دی چې تاسو د دسیسې عمق ته متوجه شئ. د دسیسې عمق د دې هېواد د خپلواکۍ، ازادۍ او صلح په وړاندې باندې دی، نه یوازې د طالب په وړاندې باندې. د پوهنې وزارت په داسې مهال د نوي تعلیمي کال پرانیسته وکړه چې له شپږم پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. په همدې تړاو د ډاکټر حکمت سره خبرې کوو چې له سویډن څخه د سکایپ له لارې راسره وصل دی. حکمت صاحب سلام، ډېر ښه راغلاست. ستاسو د هم ورځ نیکمرغه وي. کور آباد. لومړی دا راته ووایي چې نن هغه نجونې چې له شپږم څخه په پورته ټولګیو کې دي ښوونځیو ته لاړل، تعلیمي کال پیل شو، خو دوی ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړل شوه. د پوهنې وزارت وایي چې په دغه تړاو باندې خپله چمتو کړې طرحه مشرتابه ته سپارلې ده، د اسلامي امارت مشرتابه ته، چې له هغې خوا منظوري نه ده ورکړل شوې. تاسې څه وینئ؟ 2 میاشتې کافي نه وي چې یوه طرحه پکې جوړه او تطبیق شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جام سلامونه درنه تاسو ته هیوادمل صاحب، ستاسو لیدونکو همکارانو ته. په لومړي سر کې خو زه د خپل خالق ذوالجلال او د خپل دغه ویاړلي ملت په وړاندې باندې بخښنه غواړم چې 2 میاشتې مې د امارت د ویندویانو او یا د خپل باور له مخې څخه دروغ وویله. دروغجن منافق دی. خالق ذوالجلال دې ما د منافقینو په جمله کې نه راولي چې ویلي مې وله چې د حمل د لومړي څخه وروسته به د انجونو ټول تعلیمي مؤسسات د دوی په مخ خلاصیږي، په تعصب سره چې دغسې یو غیر انساني، غیر اسلامي، غیر افغاني او د اسلامي امارت د سیاست خلاف پرېکړه نن ټول افغانان په ټوله نړۍ کې مایوسه کړله. په میلیونونو زما لوڼې یې وژړولې او ټول بشریت حیران دی، نه پوهېږي. زما نن د یونیسف سره اړیکه وله، بحث مې ورسره درلود، وژړولې او ټول بشریت حیران دی، نه پوهېږي. زما نن د یونیسف سره اړیکه وله، بحث مې ورسره درلودلی آنلاین د چارواکو سره. زما نن د اروپایي سیاسیونو سره بحث وله، ټول شاک ولو، نه پوهېدله چې اسلامي امارت چارواکي ولې ځان وژنه کوي، ولې د خپل اولادونو سره دغه ستر خیانت کوي چې د پوهې څخه، د قرآن د زده کړې څخه راګرځوي ناپوهي او جهالت. بناءً زه د دغه کړنې نه یوازې غندنه کوم، د عاجل اصلاح غوښتونکی یم. پر ملا حسن اخوند مې غږ دی چې ته د یو مسؤل چارواکي په توګه باندې د میرویس احمدشاه بابا په دې جغرافیه کې هغه څه مه کوه چې سبا د خلک نوم په کاڼو باندې ووهي. پر ملا برادر مې غږ دی، پر سراج الدین مې غږ دی، پر ملا یعقوب مې غږ دی. که تاسې د دې وطن غاورین وارثین یاست، خپل لور په وړاندې باندې د مکتب د علم د پوهې دروازه مه تړئ، که نه زه به شاهدي ورکړم چې ستاسې پر مخ باندې به د جنت دروازه وتړل شي د ناپوهۍ او د جهالت په وجه. اوس پوښتنه دا ده چې کله دیني اړخه پکې بحث کېږي نو فکر کوم چې هیڅوک به داسې نه وي چې هغه ته دا پوښتنه راولاړه شي چې آیا زده کړه یا تعلیم حلال دی حرام دی، یا د نجونو زده کړې حلال دی یا حرام، ځکه چې دا ډېره واضح ده په دې تړاو باندې کوم ابهام نشته د دې د حراموالي په تړاو باندې، یا چا سره دا ابهام او شک نشته دی چې زده کړې د اسلام له نظره مهمې ګڼل شوي دي، ښې ګڼل شوي دي، امر پرې شوی دی. اوس تاسې ستونزه څه وینئ؟ تاسې خو یادونه مو وکړه چې د اسلامي امارت له پالیسیو خلاف، یعنې په 2 میاشتو کې داسې تصور نه کېده چې داسې یو تصمیم دې ونیول شي. فکر کوئ د پردې تر شا څه دي؟ حقیقت کې خو موږ 50 اسلامي هیوادونه لرو، 6 قسما اوسېدونکي مسلمانان پکې هیوادونه لرو. په دې هیڅ هیواد کې داسې څه نشته چې نن د افغانستان د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې وزارت وکړله. بناءً دا پرېکړه هیڅ نوع شرعي اساس نه لري او دا پرېکړه په حقیقت کې د اسلامي امارت د هغو دشمنانه پالیسیو تداوم دی کوم چې دوی د نړۍ څخه تجرید او بې مشروعیته کړي دي.
د پردې تر شا لویه دسیسه ده. زما د معلوماتو پر اساس باندې هیوادمل صاحب امریکایانو انګلیسانو د پاکستانیانو سره 2 ځلې ناستې کړي دي چې په افغانستان کې که حالات دغسې وي او طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مشروع غوښتنو ته غاړه نږدي د افغانانو رضایت نه ترلاسه کوي. دلته باید د دوم جبري تغییر دپاره د غیر مستقیم دخالت طرحه مطرح شي. پاکستانیان په دې باندې تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې، ولې پاکستانیان تاسو ته معلوم دي چې کېدای شي د ډېرو پیسو د فشار په نتیجه کې یو وار بیا اسلامي امارت لکه په 2001 کې چې خرڅ کړلی خرڅ یې کړي. زه د دغسې توطیو د دسیسو د سیاست هغه برخه ګڼم چې نن د ښوونځي دروازه د خپلې لورې په وړاندې باندې وتړله چې طالب یا په بېوسۍ کې او یا په ناپوهۍ کې دا کار کوي. زموږ د وطن اوسني حالت دا نه دي چې موږ د نړۍ سره ډغرو ته ولاړ شو. موږ خپل د ولسونو په وړاندې باندې هغه څه وکړو چې د ولسونو د نفرت خبره شي. دسیسه ډېره عمیقه ده. په قیدي توګه باندې هغه څوک چې د دغې پرېکړې تر شا ولاړ دي هغه د امارت د صلح او د خپلواکۍ دشمن عناصر دي. دا که دننه په امارت کې دي او یا د باندې بهرني لاسونه دي. په د اسلامي امارت په مشروعیت او په محبوبیت باندې اغیز څه وینئ که دغه شان پریکړه دوام کوي یا ورته پریکړې نیول کیږي؟ تاسې له خارجه د اسلامي امارت ملاتړ کوئ، دغه راز په داخل کې د اسلامي امارت هغه کړنې ستایل کیږي چې د فساد مخنیوی، د زورواکۍ له منځه وړل، دغه شان هغه مسایل دي چې د عامو افغانانو په زړه کې اسلامي امارت محبوبیت پیدا کړی. دغه ډول پرېکړې چې خلک غواړي خپل نجونې ښوونځیو ته ولیږي او دلته یې مخنیوی ویني، په محبوبیت او مشروعیت د اسلامي امارت باید اغېز کولی شي؟ تاسو باور وکړئ چې زه په دغه څو کلونو کې د رسنیو سره همکاري لرم، په وارو باندې د جمهوریت په دوران کې بیا اوس د امارت په دوران کې د طالبانو د ملاتړ په خاطر باندې شکنځل شوی یم. ویاړ مې کړی دی ځکه چې زه پر حق ولم. مګر نن ماته یو شمېر دغسې عناصرو پیغورونه راکړه. زه هدف مې ځان یوازې نه دی بلکې ټول د اسلامي امارت د ملاتړو څخه مې هدف دی چې واقعا موږ یې جواب نه درلودلی. شرمنده ومو چې څنګه کېدای شي یو اسلامي نظام د خپل لور په وړاندې باندې د قرآن د زده کړې دروازه وتړي او دې ته بل څه نوم ورته ورکړي. نه یوازې دا چې د اسلامي امارت او د طالبانو د تحریک ملاتړ به په ټولنه کې راکم شي، د دوی په وړاندې باندې نفرت په کور دننه کې زیاتېدونکی دی او دغه نفرت به تر دې کچې ودرېږي چې د ټولنې نور ټول عناصر به په یو صف کې د دوی په وړاندې باندې ودرېږي. زه دغسې څه نه غواړم چې په آینده کې وشي، ولې که طالبان دغسې لجوجانه غیر مسؤلانه غیر افغاني غیر اسلامي پریکړو او سیاستونو ته دوام ورکړي، زما د دوی دپاره د یو عزیز په توګه د خواخوږي په توګه باندې دا پیغام دی چې موږ ستاسې سره په هغه څه کې ملاتړ یو چې ستاسو سره د خالق ذوالجلال اراده یي د دې ملت خوښي در سره یي. په غیر له دې څخه تاسې موږ ته هېڅ نشئ راکولی. دا موږ چې تاسې ته هر څه درکولی شو. که په دغه سیاستونو باندې مخ ته ولاړ شي دروغ ووایاست تاسې د خدای دښمنان ګڼل کېږي، ځکه چې تاسې 2 میاشتې وویل چې موږ پر لباس باندې کار کوو. ویلي به مو وایي چې تور لباس دې سپین وي، ویلي به مو وایي چې پړونی دې 1.5 متر نه وي 2 متره دې وي. مګر تا څنګه د ښوونځي په دروازه کې زما لور ودروله، زما د هغې انجلۍ ژړا نن میلیونونه انسانانو واورېدله. طالبه ته به د خدای په قهر په غضب اخته که ته د ښوونځي دروازه زما د لور پر مخ باندې وتړې. نه په سعودي کې داسې څه شته دي، نه په ایران کې شته، نه په دغه انګریزي پاکستان کې شته دي. ته څوک یې چې د اسلام په نامه باندې د لور پر مخ باندې دروازه تړې؟ زه دې د خدای په نامه باندې و هغه معقولې لارې ته رابولم چې د خالق ذوالجلال حکم دی چې د قرآن عظیم الشان اول حرف دی چې ولوله. ته خو خلک د لوستلو څخه منع کوې. زما زړه نن په دومره باندې هیوادمل صاحب په درد دی چې ما د یونیسف د یو چارواکي سره خبرې کولې. هغه زما ټولې هغه نوښتې چې ما دوی ته کړي ولې هغه یې زما پر مخ باندې راویستلې. یو بل د جمهوریت پلوي زما پر مخ باندې هغه څه راویستله چې ما په دې دومره وخت کې ویلي وو چې طالب زما اتل دی، طالب پوهه غواړي، طالب پرمختګ غواړي، خپلواکي غواړي. مګر نن خو طالب پر دې ټولو باندې د بطلان خط راکش کړي. زه په واضح توګه باندې درته وایم طالب عزیزه ته خپل وروستي پلویان د لاسه ورکوې. ستا د دښمنانو صف په تقویه کېدو دی. دا ستا د دښمنانو صف یوازې د پامیر په غرونو کې نه دی، د سپینغر په غرونو کې نه دی. دا به په دغه ښار کې د نړۍ په هره کوڅه کې په هر ځای کې پر تا باندې غږ وکړي چې یا اسلام څه راسه سمې لارې ته او که نه ستا په وړاندې باندې افغانان صف تړي تا د دغې لارې څخه یا منې کوي یا دې ورکوي. اوس له 2 میاشتو وروسته تمه دا وه چې ښوونځي پرانیستل شي، د هرې کچې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي.
مګر هر څه له توقع خلاف دي. اوس تاسې وایي چې د دې تر شا یوه دسیسه ده. اسلامي امارت ته څه پکار دي دغې دسیسې چې بعد اغیزې تاسې کولی شئ وښایي چې د نړیوالو سره اړیکې دا د نړیوالو یوه ډېره جدي غوښتنه هم وه چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي د وطن د راتلونکي په تړاو باندې. که په دې تړاو تاسې یو لنډ خپله وروستۍ تبصره را سره شریکه کوي چې د دغې دسیسې د مخنیوي دپاره اسلامي امارت توجه څه پکار ده، د غراض بعد اغیزې نړیوالو سره په اړیکې او په کور دننه څه کیدای شي؟ د بشر د حقوقو د اعلامیې د 11 بند د 2 جزونو خلاف کار دی. بناء بشریت به د دې په وړاندې باندې ودرېږي، غندنه به وکوي. دا د اسلامي امارت د مشروعیت لپاره دسیسه ده. ګاونډي هېوادونه به د اسلامي امارت سره خپل پر اړیکو باندې بیا غور وکوي. اسلامي کنفرانس چې پرون دې غونډه درلودله د ملاتړ خبره کوله، تاسو به په نږدې ورځو کې وګورئ چې هغوی به د خپل دغسې پرېکړو حالت مشروط حالت ته بوځي. موږ افغانان به په کور دننه کې د اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ مشروط کړو او دا کړنه د لکه اوس چې غندو د اصلاح غوښتونکي. د حل لارې دا ده چې د وزیرانو شورا په عاجله توګه باندې پرېکړه وکوي چې سر د سبا څخه به د انجونو ټول ښوونځي د انجونو پر مخ باندې خلاصې وي. دغه ټمبل ملایان چې په وزارتونو کې ناست دي، دغه چې ټوله ورځ خپل کاکل او ږیره ږمنځوي، دوی په 2 میاشتو کې د لباس لپاره طرحه جوړه نه کړله. اوس لکه د غني غلام دروغجن حکومت وایي چې موږ پر طرحه باندې کار کوو. طالب یې په طرحه باندې څه طرحه په مسلکي کس جوړوي، ولې په دې 2 میاشتو کې طرحه جوړه نه کړل د ښوونځي لپاره چې اوس وایي. زما پر دوی باندې غږ دی چې تاسو د دسیسې عمق ته متوجه شئ. د دسیسې عمق د دې هېواد د خپلواکۍ، ازادۍ او صلح په وړاندې باندې دی، نه یوازې د طالب په وړاندې باندې. د طالب سره د دې هېواد راتلونکي اوس سرنوشت تړلی دی. بناء پرېکړه باید په عاجله توګه باندې اصلاح شي. اسلامي امارت ته اعلامیه ورکړي سر د سبا څخه مکتبونه خلاص شي. د نجونو په وړاندې باندې د یونیفورم دپاره دوی وخت لري چې یونیفورم اصلاح کړي په څه شکل باندې وي. دوی لکه نصاب چې حق لري جوړ یې کړي، حق لري چې د مکتب د ښوونځي ظاهري شکل هم وکوي. مګر هېڅ کله د هغه چوکاټ څخه مه وځي چې 50 اسلامي هېوادونه یې لري. د هغه چوکاټ څخه مه وځي چې 220 د نړۍ د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدونکي هېوادونه لري. د ملګرو ملتونو د اساسنامه کې شته دي. تاسو نشئ کولی چې افغانستان د ځنګل داسې یوه نقطه وګرځوئ چې نه د بشریت سره نه د اسلامیت سره تړاو لري. اوس وخت دی چې دوی خپله اشتباه اصلاح کړي. کور مو آباد حکمت صاحب، ډېره زیاته مننه. تمه ده چې اسلامي امارت به هم ژر تر ژره په دې تړاو یو واضح وضاحت ورکړي. اوس هم لنډه دمه لرو.